دا چمبرخیال دا یې اوس راښکوي دا څنګه خټکوي دا السلام علیکم دا د برشور یو دره ده اکا مې دلته باغ اخیستی دی او د باغ په لټېدو باندې لګیا دی زه د دې د کلي ځوان څخه په دې سخت او خړ پړ غرو کې جوړ سوي باغو کې وګرځېدلم په دې غرو کې ګرځېدل بیا یو جلا خوند لري یو سکون یو تازوالی چې د زړه تل ته رسي ماشاءالله دا یې اوس راښکوي دا کوم شین کلو دا تور کلو دی تور شین کلو خو نو شین کلو خو هغه ناوخته کېږي په یخ نورې داسې میوې کې شته دلته خو نو شته زردالو شته انګور شته انګور کوم دي انګور شته څو ته پاته دي دا غټ غټ وینې دا د انګورو غ دي هغه انګور شته بادام شته زردالو دي هره مې زموږ علاقه توت ښه توت کوي توت سیزن خو نه ولاړ بس سیزن یې تاسو ډېر زورور توت کوي دا سیبانو ته وګورئ دا نو دلته د غرو په سر کې څه دي دا ګوره سټپ بای سټپ دا غر یې داسې پرې کړی دی بیا دغه دلته درخت لګولی دی بیا هلته لګولی دا سټپ بای سټپ څو درختې دي په دې باندې یاره 25 درخت خالي دغه دی لاندې بیا 25 درخت دي دا سترې علاقې سیبونه په څو خرڅېږي یاره دا بس په 2000 جوړې اوس دغه جوړې موږ په 1500 ورکړی ښه دا دغه قسم 2000 دغه قسم باندې وایي خرڅېږي دا ګرده تور کلو سیبان دي اشه دا د څومره په غره کې جوړ کړي دا درخت سو بیالته سو بیالته دا نو یېړې بولي نه د غره مځکې ګلې داره کوي دلته اوبه په څو فوټه باندې دي دا بور تقریبا 2 اتیا تللی دی بور مې دلته وولی دی دا بور اوبه دلته ډېرې دي دا منطقه نه ده روغه د پاخوا برمې نسته لوی منده کې سپور دی دا غرونه ډېر ښایسته بس شاوخوا غرونه پرې راګرځېدلي دي لارې هغه یوه ده ډېر خوندور وي دی لاندې څه دی دې کورونه هم لاندې پراته دي بس دا غرو په سر کې باغونه جوړ کړي دي دا انار دی زموږ ځای انار هم ډېر ښایسته انار کوي انار هم خرڅوئ یا دا د کور دپاره دی ښه صحیح صحیح خوراک دپاره دی دا څومره ښایسته سیب دی رنګ موده ته وایي ماشاءالله دا نو چې یخ پر لګېدلی بیا نور څه راوښتېدل دا غرو ژوند نو ډېر زیات خوند کوي زه اوس خپله کشمیر له تللی ولم هغه نو د غټې غټې درختې ډېر زرغونه غرونه دي ډېر ښایسته علاقه ده خو هغه سکون نه و لکه په دا خړ پړ غرو کښې دی دا خو ډېره منپسنده علاقه ده سکون ډېر زیات دی که مثال د زړه ته سکون انسان د میلاویږي د کشمیر په غرو کې ما دومره نه ویلي لکه په دې کښې دی دا ډېر زیات خوند کوي وردا بیا مرچ دی دا مرچ کرلی دی اشه واوره څنګه ده واوره زوروره واوره کېږي دلته دا غره مځکه ده ته په واوره کې دلې بیا یو ورځ چکر دله راولم په واوره کې دا اوس موږ د کور دپاره پیاز کرلی دي ښه دا هم دلته دا بیا دلته دا دی خو ټوله غر دغه کړی دی سټپ بای سټپ ځای یې جوړ کړی دی اوس دلته لوړی بیا دا دی پیاز دغه کړي د هغه باده بیا ګوره چشتې دا نو دا سره پورې داسې پر کلي بیا دا نو چې ارمان ما ډرون راوړی وای بیا ښه ویډیو کړی خیر بله واره انشاءالله انشاءالله خیره اوس د هغه غره څخه راشواسلو سیفلا راته وایي چې دلته راسه دې خواته مې وایي کیتۍ کرلې ده کیتۍ دلته په غره کې دا کرلې ده د غره سي هر شی که هغه سبزي که دا قسم سیبانې فروټ کار شی هغه ډېر زیات خوند کوي ولې چې د دا غره مځکې دی هغه ډېر طاقتورې دی ورڅنګه ښایسته کوډۍ دې مو ورته جوړه کړې خالد فیسبوک دپاره کښېنو فیسبوک دلته کار کوي پر دا ځای کار کوي ښه بل ځای کار نه کوي مطلب غره ته به خېږي دا پر دا ځای باندې مینه ښه سړه وه کیتۍ کې چیز چیز دغه کړي کیتۍ کې ټماټر دي دا پالیز دی د کور شیانو سره دی نه ښه دا ټماټر سلای جواري دی دا د پالیز مطلب د کور دغه دپاره مینه زموږ په سیزن کې بیا د ښاره څه شی نه راوړو چې پر وطن کېږي هغه بیا موږ د ښاره نه راوړو په یخ کې بیا څه چمبه کوئ په یخ کې خو مطلب بیا اوس پیاز زموږ خپل دي پټاټې زموږ ښکلي دي دا شیان خو نو سیزن پیاز دا شیان ته سټوروئ سي دا سټوروو پټاټو فصلونه زموږ په توبه دي بس زموږ په شپږ میاشتې یا په 7 میاشتې کوم ضرورت کېږي هغه موږ د توبې څخه دلې اشتراک جمع کوو پیدا دي کړي و دا دي پیدا
چمبرخیال ماما زما چمبرخیال دی یو تیر نری دی یاره بس ډېر خوږ دی دا شه دلته خلکو سیبونه انګور او ورسره د خپل د کور لپاره سبزیانې هم کرلې وې او دغه ځوان ویل چې دلته سولر چې نه ولو نو خلک ډېر په تکلیف ولو او ډېر ځوانان به له کلي څخه به تللي وو کویله کې به مزدوري کوله خو اوس د الله شکر دی چې اوبه سته او خلک خپلې ځمکې آبادوي ښه صیبه دغه غرونه سي دا ګور دا د چا په نامه دي اصل دا د قبایلي علاقې رواج دا دی چې دا غرو اوبه پر کومه مځکه راځي چې کوم خلک لاندې ورته آباد دي دا د هغو دي دا د هغو ملکیت دی خپل کاغذان شی ورسره یي دا مځکې پخې دي ښه دا د دې حکومت کې ټیکس جمع شوی دی اوس که موږ ته لمبرونه بولو دا لمبرونه چې په کوم ټینګ لیدل په هغه ټینګ حکومت پر دې ټیکس اخیستی خلکو ته یې ورکول و دې د دغه حکومت ته ټیکسونه ورکول لکه پر ګاډیانو چې ټول دا ټیکسونه حکومت وړل بیا پاکستان جوړ شو څو ټیمه بیا دا ټیکسونه ختم نو دا غره اوبه چې پر کومه مځکه راشوی سوی دا غر د هغه دی صحیح ستا پر مځکه راشوی کېدل ستا دی که زما پر مځکه راشوی کېدل زما دی دا منطقه ګرده دا رقم ده دا قبایلي علاقې غرونه چې بولي یا پاړي علاقې چې بولي دغه دا رقم دی